آیا په رښتیا د چاینا نه یو خطرناک وایرس بیا په خورېدو باندې دی چې د دې سره د کرونا په شان باندې به هر څه بند شي او لوکډاون به ولګېږي؟ نو دا خبره به تاسو په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې کتلې وي. نو نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې دا وایم چې آیا دا وایرس داسې کم قسم وایرس دی او آیا دا خطرناک دی او که نه دی او د دې علامات څه دي او دا څومره وخته پورې د انسان په وجود کې پاتې کیدی شي او د دې علاج څه دی. نو دا ټول معلومات زه تاسو له په دې ویډیو کې درکوم. د ټولو نه اول دا وایرس چې کم دی دا صرف او صرف په چاینا کې نه وي بلکې په هر یو ملک کې دا وایرس شته دی او دا په دې موسم کې اکثر انسانانو ته کېږي چې دې ته موږ په میډیکل کې شارټ کټ HMPV وایرس وایو. او کله چې دا یو انسان ته کېږي نو علامات یې دا وي چې دا د ځان سره تبه راولي او د ځان سره چې کومه مرۍ ده د انسان هغه خرابوي او د انسان چې کومه ساه اخیستل دي په هغه کې تکلیف راولي او انسان ته بار بار ټوخې ورځي. او د چا عمر چې د 14 سال نه کم وي هغوی دپاره لږ د خطرې سبب وي او څوک چې مشران حضرات وي د هغوی دپاره هم لږ د خطرې سبب وي او څوک چې په خپل وجود باندې کمزوري وي د هغوی دپاره هم لږ د خطرې سبب وي. او دا وایرس چې چاته وشي نو د 3 ورځو نه ونیسه تر 6 ورځو پورې د انسان په وجود کې پاتې کیږي او د انسان په وجود کې دننه چې کم طاقت دی کم ته چې امیونټي ویلی شي نو د وخت سره سره بیا دا ختموي او د انسان د وجود نه ختمیږي. او دې وایرس دپاره داسې ویکسین یا څه علاج نشته دی خو دا وایرس انسان ته په هر موسم کې کیږي او بیا دا وایرس په خپله ختمیږي کله چې انسان د خپلو علاماتو علاج کوي او په خپله خوراک کوي او د هغه په وجود کې طاقت مضبوط وي. نو دومره زیات خطرناک هم دا وایرس نه دی لکه څومره زیات ښودلی شي موږ او تاسو ته. او دا یو نوی وایرس نه دی بلکې دا یو زوړ وایرس دی چې دا په 2001 کې تشخیص شوی دی او د هغې نه راسې په موسم کې انسان ته لګیږي خو انسانانو ته پته نه لګیږي او هغه بیا د 3 ورځو نه ونیسه تر 6 ورځو د انسان په وجود کې دننه موجوده وي او بیا ختم شي. نو که چیرې دا علامات تاسو ته وي نو په دې دوران کې تاسو د خپلو علاماتو علاج کوئ او تاسو د صفایي خیال ساتئ او د نورو خلکو نه تاسو لرې ځان ساتئ. نو دومره خطرناک دا وایرس نه دی لکه څومره خطرناک ښودلی شي او دومره زیات نه پیلاویږي چې تاسو خپل احتیاط کوئ ورسره.